ټول په تاوان کې څه مطلب ټول جهنم ته روان دي العیاذ بالله تاوان یې چې د وخت یې ضایع کړلو د شپې او د ورځې چې دا زمانه ده دا وخت دی د دې قدر یې ونه کړلو تاوان دا د مؤمنانو ورونو چې انسان په ګناهونو کې د شپه او ورځ تیروي یو ساعت چې تیر کې یو غنټه 2 غنټه چې تیر کې په ګناه کې تاوان دی وکړلو خو د 2 منټو تاوان دی وکړلو او ټول شپه د نفرمانی کوله ټول شپه د تاوان وکړلو غټ تاوان دی وکړو او ټول ورځ د نفرمانی کوله ګناهونه دی کول ټول ورځ د نفرمانی ټول تاوان دی وکړلو نو بعض خلک مؤمنان ورونو هغه تاوان چې شي کوي ګناهونه پکې وکي بعض خلک العیاذ بالله هغه په دې وخت کې چې ډېر قیمتي دی هغه پکې د الله د دین مقابله کوي د دین د ورانولو لپاره هغه شپه او ورځ لګي العیاذ بالله لا حول ولا قوه الا بالله دا څه خلک یو انسان خو به داسې چې ګناه د ذات سره تعلق ساتي د نفس سره تعلق ساتي ته د پورې محدود ده خو هغه ډېر خطرناک خلک دي مؤمنان ورونو لکه سوچ کول پکار دي په دې باندې الله شکر ادا کول پکار دي چې الحمدلله چې الله تعالی خپل دشمنی ته نه ودرولي داسې خلک شته چې شپې او ورځې دا کې لګي چې د الله دین وران کو د خلکو تعلق د الٰه نه کټ کو د خلکو تعلق د الله د کتاب نه کټ کو د خلکو تعلق د پیغمبر نه کټ کو د خلکو تعلق د احادیثو نه کټ کو د خلکو تعلق د کتاب الله سره د علماو سره نفرت دشمنی پیدا کو د مدرسو غیبتونه وته په ذهن کې واچو د مدرسې دشمنی وته په ذهن کې واچو د علماو د قاریانو دشمنی وته په ذهن کې واچو په اخبارونو کې هم لګي وي په ټیویانو کې هم لګي وي په موبایلونو کې هم لګي وي فیسبوکونو کې هم لګي وي او ښکارا لګي وي دا څومره غټ تاوانیان دي عزتمن دا غټ تاوان دی چې انسان د پیغمبر دشمن ته د پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم دشمنی ته ودرېږي یو انسان د الله دشمنی ته ودرېږي د الله کتاب دشمنی ته ودرېږي دا څومره غټ تاوان دی چې انسان 8 کاله 9 کاله مثال په تور ذکر کوم 9 کاله او 10 کاله تیر کی په مدرسه کې یو یخی او ګرمي او یخني تیر کی او درنګ لوګي تیر کی د استاد وهل ټکول برداشت کی مسافری برداشت کی په کارپېټ او سیمټو باندې سلمسل برداشت کی بیا چې فارغ شي د احادیث دشمن شي بیا په حدیث پر استهزاء شروع کی بیا د احادیث نه خلق اړوي